السلام علیکم ملګرو، زه یم عبدالقدیر سلیمان خیل او تاسو ګورئ معلومات چینل. ګرانو ملګرو، د حضرت داود علیه السلام قوم ولې د بیزو شکل اختیار کړ؟ د حضرت داود علیه السلام د قوم 80,000 کسان د الہ نامی په کلي کې اوسېدل او خدای پاک له ډېرو نعمتونو برخمن کړي وو. کله چې د هغوی ژوند ډېر زیات له خوښیو ډک شو، نو هغوی د الله تعالی له عبادت څخه محروم شول او د الله تعالی په مخلوقاتو یې ظلم او زیاتتی شروع کړه. الله تعالی د هغوی د ازمایښت لپاره هغوی ته خبرداری ورکړه چې په یوه اونۍ کې یوه ورځ یعنی د هفتې په ورځ د ماهیانو ښکار مه کوئ او هغه ورځ د الله تعالی عبادت ته انتخاب کړئ. بغیر له دغې ورځې په نورو ورځو کې چې هر څومره ښکار کولی شئ تاسو ته اجازت ده، خو یوه ورځ به د الله تعالی عبادت ته ورکوئ. او داسې الله تعالی د هغوی ازمایښت اخیستل شروع کړل چې په عامو ورځو کې به په سمندر کې ډېر کم ماهیان راتلل، خو د هفتې په ورځ به سمندر له ماهیانو ډک شو او ډېر غټ غټ ماهیان به په سمندر کې راغلل. په هغوی کې یو کس شیطان وغولول او ورته ویې ویل چې ته ولې د هفتې په ورځ له ښکاره ډارېږې؟ زه له تا سره یم، ته بس زما په طریقه عمل وکړه. چې ته داسې وکړه، د جمعې په ورځ په سمندر کې جال واچوه او کله چې د هفتې ورځ تیریږي نو هغه جال راوباسه. په دې طریقه سره به الله تعالی ته هم ملامت نه یې او ښه ډېر ماهیان به هم لاسته درشي. بس نو هغه سړی د شیطان په دې طریقه عمل وکړ. کله چې دا طریقه کامیابه شوه نو د کلي ځینې نورو کسانو له هغه څخه طریقه وپوښتله چې موږ ته هم دا طریقه وښایه. اوس نو هغوی ټولو دا چل زده کړ او د جمعې په ورځ به یې په سمندر کې جال واچاوه. بیا چې به هفته تیره شوه نو جال به یې راوایستول. په کلي کې ځینې د الله نیک بندگان هم وو چې هغوی به یې منې کول چې تاسو د الله تعالی له حکم څخه سرغړونه کوئ، خو دوی هیڅ غوږ نه ورته نیول او ویل به یې چې زموږ څه خوښه کوو به یې. اوس نو د هغه کلي خلک په دریو ډلو تقسیم شول. یوه هغه ډله چې دغو نافرمانو کسانو ته به یې نصیحت کاوه او دوهمه هغه چې له دغو ګمراهانو به یې په زړه کې نفرت درلود او دریمه هغه ډله چې د ګمراهي لاره یې اختیار کړې وه. د کلي خلکو فیصله وکړه چې د کلي په منځ کې دیوال ودروي چې ګمراه کسان یوې خواته شي او د الله نیک بندگان بلې خواته شي. د الله نیک بندگانو هغوی ته ډېر نصیحت وکړ چې د لوط علیه السلام د قوم حال در په یاد کړئ. له هغوی سره څه وشول کله چې هغوی د الله تعالی نافرماني وکړه؟ خو ګمراه کسانو به د دوی په نصیحت پورې وخندل او به یې ویل دا ټولې کتابي خبرې دي، په موږ هیڅ عذاب نشي راتلی. اوس نو دا خلک په دوو ډلو تقسیم شول. د دیوال یوې خواته د الله تعالی نیک بندگان او بلې خواته هغه نافرمان کسان. ګمراه کسانو به ټوله شپه په میلو او په بدو کارونو تیره کړه، خو د الله تعالی نیک بندگانو به د الله تعالی عبادت کاوه. یوه ورځ چې د الله نیک بندگان سهار له خوب راپورته شول، هغوی غور وکړ چې د دیوال له هاخوا د کوم انسان غږ ولې نشته. کله چې هغه په دیوال ور وختل نو ګوري چې هغوی ټولو د بیزوګانو شکل اختیار کړی دی او د بیزوګانو خویونه یې کول. په هغو نیک بندگانو کې ځینو خپل خپلوان په جامو وپیژندل او په چیغو چیغو یې الله تعالی ته د بخشش سوال وکړ. خو د الله تعالی عذاب چې کله راشي نو هغه حتما سرته رسیږي. هغه کسان چې بیزوګان ترې جوړ شوي وو خوراک څښاک یې نشوی کولی او له دریو ورځو بعد ټول مړه شول. بېشک الله تعالی نافرمان بنده نه خوښوي. یا الله ته موږ ټول خپل نیک بندگان وګرځوه، آمین. ملګرو، که ویډیو مو خوښه شوې وي له نورو ملګرو سره یې هم شریکه کړئ او د لا نورو داسې ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ.